أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. صدق الله مولانا العظيم. ثم صدقناهم بیا رښتینې کړه موږ دوی سره الوعد وعده فانجیناهم پس نجات ورک موږ دوی ته ومن نشاء او هغه چاته چې وغوښتل موږه واهلکنا المسرفین او هلاک کړل موږه د حد نه تیریدونکي. لقد انزلنا بیشک نازل کړی دی موږ الیکم ستاسو طرف ته کتابا یو کتاب فیه چې پاغی کې ذکرکم ستاسو ذکر دی افلا تعقلون پس آیا تاسو نه پوهیږئ. وکم قسمنا او ډیر برباد کړي دی مونږه من قريه کلی کانت ظالمه چې وو هغه ظالمان وانشأنا او پیدا کړل مونږه بعدها پس د اغینا قوما آخرین قومنا نور. فلما احسوا پس هر کله چې دوی محسوس کړو بأسنا زمون عذاب اذا هم ناگهانا بدوی منها داغ زاینا یرکضون تختیدل. لا ترکضو متختی ورجعو او واپس شي الی ما و طرف دا اغا سامان اترفتم فیه چه عیش بکولو تاسو پاغی کی ومساکنکم او خپل کورونو تا لعلکم تسألون شاید چې تاسو نه تپوسو شي. قالو دویویل یا ویلنا های افسوس انا كنا ظالمین بیشک مونږ وو ظالمان. فما زالت پس ہمیشہ وی تلکا دعواهم هم دا چغی د دوی حتی تردی چی جعلناهم کړل مونږ دوی حصیدن پشان د لوشوی فصل خامدین او پشان د مړ اور. وما خلقنا السماء او ند پیدا کړی مونږ اسمان والارض او زمکا وما بینهما او سچې د دې دواړو په منځ کې دي لاعبین لوبه. د سوره انبیاء اتم نمبر آیت نو اخلی 14 پورې نننی درس کې شامل دي.
مشرکینو په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې مختلف اعتراضات کول. کله به وی چې دا یو جادوګر دی او تاسو تخکاری او بیا هم تاسو د پیروي کوئ. کله به وی چې دته مختلف خوبونه راشي، ګډ وډ خوبونه، د هغې په بنیاد باندې د سحر مونږ ته وی چې دا ما باندې قرآن نازل شوی دی. کله به وی چې دی د ځان نه یو څو جملې جوړې کی او سحر مونږ ته وی چې دا په ما باندې نازل شوی دی. او کله به وی چې نه دی خو یو شاعر دی، څنګه چې شاعر مختلف کلامونه وی دی هم هغه وی. نو دا قسمه خبره بیا یو بل خبره دا کوله چې دا خو زمونږ په شان ته انسان دی. انسان کله پیغمبر کې دی شي؟ دا غي جوابونه الله جل جلاله فرمایل چې مونږه در مخ کې څومره پیغمبران را لېږلي دي، ټول انسانان را لېږلي او انسانانو کې هم بیا نارینه را لېږلي. نو که چېرې تاسو ته اے مشرکین مکه نشته پته، نو د اهل علم نه د علما نه تپوس وکئ چا سره چې د کتابونو علم دی، تورات علم دی، د انجیل علم دی، نو هغې له لاړ شئ، هغې نه تپوس وکئ چې آیا د مخکینی چې کوم پیغمبران موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، هغې انسانان وو څنګه چې دا پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم دعوه کوي چې زه پیغمبر یم، نو چې کوم شاتنی پیغمبرانو آیا هغه هم انسانان؟ دی نه تپوس وکړي. بیا الله رب العزت ارشاد فرمایي چې مونږه د هغې جسمونه، بدنونه داسې جوړ کړیو چې هغې به خوراک څښاک کو. او دویمه خبره دا چې وما کانوا خالدین، د هغې بدنونه داسې وو، د هغې دنیاوي ژوند داسې وو چې هغه د همیشوالي نه. ظاهر ده چې کوم هم انسان دی هغه خوراک څښاک نه پاک نه دی، خامخا خوراک څښاک وکړي، ضرورت دی دا. او دویم نمبر باندې د هغه یو خاص میاد او نیټه، هغه نیټه چې پوره کی نو د دې دنیا نه ځي. یعنی تر دې پورې چې عیسی علیه السلام چې کوم باره کې زمونږ عقیده ده چې هغه اسمانونو کې ژوند دی، هغه به هم راځي، نو په هغه باندې به هم وفات راځي او چې دنیا کې اوسېږي نو خوراک څښاک کوي. ثم صدقناهم الوعد. بیا وایي مونږه هغې قومونو سره د هغې وعده رښتینې کړه. وعده رښتینې څنګه شوه چې پیغمبر راغلی نو قوم به په دوه حصو کې تقسیم شي، یو منونکي او دویم نمبر باندې هغه خلک چې مخالفین. نو الله تعالی چې خپله وعده چې کومه د هغې نیټه به وه هغه به پوره کړه. نو بیا به په دې کې یوې ډلې ته نجات ملاو شو چې کوم اهل حق و اهلکنا المسرفین، او چې کوم خلق اهل حق نو، اهل باطلو، د پیغمبرانو مخالفینو، نو هغه به مونږه هلاک کړ. بیا مشرکین ته الله رب العزت ارشاد فرمایي چې اے خلقا دا یو کتاب مونږه نازل کړی دی، په دې کې ستاسو لپاره نصیحت دی، په دې کې ستاسو ذکر دی، نو بیا هم تاسو نه پوهیږئ. او څومره کلی مونږه هلاک کړل، برباد کړل، تباه کړل. کله هغه تباه کړ ظالمه چې کله هغې کفر او شرک اختیار او د پیغمبر په خبره باندې لبیک نه وي، نو هغې به مونږه تباه کړل، هغه ځمکه به ترېنه خالي کړه. وانشأنا بعدها قوما آخرین، او هغې ځای کې به بیا مونږه داسې خلک پیدا کړل چې هغه به منونکي وو او هغه به بل قوم وو، دغه قوم به هلاک شو. الله رب العزت په بل قوم راوست. او چې کله دی باندې عذاب براتله، احسوا بأسنا، چې څنګه به محسوس کړ چې عذاب را رسیدونکی دی، اذا هم منها یرکضون، نو بیا دومره نرانو چې د هغه ځای نه به تښتېدل. نو بیا خو پیغمبر علیه السلام تنګو چې راوله که نه عذاب، کله به راځي عذاب، او چې عذاب به دی آثار ولیدل چې دغه دی را روان دی، نو بیا به تښتېدل.
نو دی پورې الله رب العزت ټوکې کوي چې لا ترکضو متختی کنه اوس خودري ورجو واپس راشي کنه الا ما اترفتم فی اغه سامانونو طرف ته چې کوم کې تاسو عیش او عشرت سره خپل ژوندونه تیر او دی کې تاسو فخر او افتخار سره پاتې کېدی او تکبر او غرور د دین تاسو ډک وي ومساکنکم او خپل کورون زرا شي ولی واستختی لعلکم تسألون کې دې شي تاسو نه بیا د قیامت پرس مونږ د حال احوال واخلو تاسو کو چې تاسو په خپل سترګو دا عذاب را کوزیدل او خپل تباہی وی نه نو کې دې شي بیا قیامت پر مونږ ته نه تاسو کو چې خلکو ته وایي چې تاسو باندې څنګه عذاب راغلی نو دا یو قسمه غي پورې ټوکا او استهزاء ده قالو نو دوی ویل یا ویلنا انا كنا ظالمین هاي افسوس هاي افسوس مونږ ډیر زیات ظلم وکړ خپل ځانونو باندې نو الله جل جلاله وایي چې دغه چغې همیشه به یعنی مسلسل به کله پورې تر څو پورې چې هغه هلاک شوي به نو الله رب العزت فرمایي چې دا غي د هلاکېدو مثال په دو سيزونو دو ټکو سره الله رب العزت ورک حسیدن څنګه چې یو بالکل تیار فصل وي د غنمو د جوارو او بیا یو ورځ هغه کې لو وکړي شي نو یو ورځ مخکې خو ټیک ټاک فصل چې نو په پټي کې ولاړ او په بل ورځ بالکل صفا پټي نو داسې وي مونږ هغه تباہ یو ورځ خو چې ټول کلی کې ټول علاقہ کې سرونه دي انسانان چې نو دا شانتي عمارتونه او کورونه دي او په بل ورځ مونږ بالکل صفا هموار میدان په شانتي کا چې ریبل شوی فصلی داسې موکه یا یو اور دی چې اور چې د دې خو لمبي بر طرف ته د لری نه ډیر لری نه هم ښکاریږي انو بیا مونږ دای داسې کړل لکه چې مړکړې اور داسې اور چې هغه باندې وبو واچول شي هغه بالکل مړکړې شه نو داسې مونږ د دای کله پورا په پورا تباہ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين الله تعالی وای نه تاسو څه غنئ چې دا ارس مونږه اسې پیدا کړی نظمکه د اسمانونه دې په میاس کې چې دا ستوري دي دا نور دی دا نور کم د الله رب العزت د قدرتونو نخانی دي دا ټول سيزونه آیا مونږه اسې لبو د پاره پیدا کړی دا هو که د لبو د پاره وینو بیا خو الله رب العزت به بس خپل علم کې ساتل انسان د پیدا کولو ضرورت خدا خو الله رب العزت انسان باندې او د کائنات باندې د خپل توحید رڼا اچولا خپل تعارف ټولو تکو او د دې انسان او د دې پریان نو امتحان الله رب العزت اغسطه زکه د ازمکه او اسمان او دا ټول کائنات جوړ الله تعالی دې مال تاسو او ټول مؤمنانو له عمل کول توفیق راکړي وما جعلناهم او نو جوړ کړی مونږ د غي جسدن داسې بدن لا یاکلون چې نه به خوړو الطعام طعام وما كانوا او نو دوی خالدین همیشه اوسیدونکي ثم صدقناهم بیا رښتینه کړه مونږ دوی سره وعده فانجیناهم پس نجات ورک مونږ دوی ته ومن نشاء او هغه چاته چې غختل مونږه واهلكنا او هلاک کړل مونږه المسرفين حد نه تیریدونکي لقد انزلنا بشک نازل کړه دې مونږه الیکم ستاسو طرف ته کتابن یو کتاب فيه چې پاغه کې ذکرکم
ستاسو ذکر دے افلا تعقلون پس آیا تاسو نه پوهیږئ وکم قسمنا او ډیر برباد کړی دی مونږه من قريه کلی کانت ظالمتن چې وو اغی ظالمان وانشأنا او پیدا کړل مونږه بعدها پس داغینا قوما آخرین قومنا نور فلما پس هر کله چې احسو دوی محسوس کړو بأسنا زمونږ عذاب اذا هم ناگهانا بدوی منها دا اغزائنا یرکضون تختیدل لا ترکضو اسم تختی ورجعو او واپس شئی الى ما پطرف دا اغسامان اترفتم چی عیش پکولو تاسو فیہی پاغی کی ومساکنکم او خپلو کورونو تا لعلکم شاید چی تاسونا تسألون تپوس اشی قالو دوی اویل یا ویلنا ہائے افسوس انا کننا ظالمین بے شک منگو ظالمان فما زالت پس ہمیشہ وے تلکا ہم دا دعواہم چغد دوئی حتی تردیچی جعلناہم کڑل منگا دوئی حسیدن پشاند لوشوی فصل خامدین او پشاند مڑ اور وما خلقنا السماء او ند پیدا کڑے منگا اسمان والارض او زمکا وما بینہما او سچد دی پمیز کی دی لاعبین لوبی آمین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.